کله چې یو سړی ډیر زیات خواشینی شي او همدارنګه ډیر ناهیلی شي نو د وخته پورې دوام کوي او بیا بالاخره د منځه ځي. خو چې کله د دې په ورځنۍ چارو باندې اغېز وکړي دا خواشیني یا خفګان او هغه د خپلې ورځنۍ چارې سمې سرته ونشي رسولی نو دې ته چې دی ژور خفګان یا ډپریشن ویلی کېږي. د ژور خفګان یا ډپریشن په هر عمر کې چې دی رامنځته کېدی شي. په پرمختللي هېوادونو کې په هرو زرو کسانو کې 18 او په وروسته پاتې هېوادونو کې 8 انسانان په دې ناروغۍ باندې اخته کېږي. کوچنیان هم د 14 کلنۍ نه ښکته په هرو زرو کسانو کې تر 3 او د 14 کلنۍ نه تر 18 کلنۍ پورې 6 د ډپریشن یا ژور خفګان په ناروغۍ باندې اخته کېږي. د دې ناروغۍ غټې نښې نښانې دا ناروغان چې وي ډیر زیات خواشیني وي، په هیڅ شي باندې دی نه خوشحالېږي، بې ذوقه وي، هیڅ شی ورته خوند نه ورکوي او ستړي ستوړي وي. د دې تر څنګ دا ناروغان چې وي په ځان بې باوره وي، په نورو خلکو باندې بې باوره وي، حافظه صحیح کار نه کوي، ټول کارونه ناسم کوي، ځینې اشتها نه لري، ځینې بیا بې خوبه وي، یعنې خوب نه ورځي او ځینې د ځان وژنې هڅه کوي. دا ناروغي چې کومه ده دا یوه میراثي ناروغي نه ده، خو که چیرته مور و پلار په دې ناروغۍ باندې یو چا اخته وي نو دغه د کور چاپیریال په کوچنیانو باندې اغېز کوي، بالاخره کوچنیان هم په دې ناروغۍ اخته کېږي. ځینې ناروغۍ دي چې دا ناروغي رامنځته کوي، لکه د تایراید غدې ناروغي. تایراید په دې غاړه کې 2 غدې دي چې کله غټې شي زموږ په پښتو ژبه کې ورته غور وایي. د هغې ناروغي چې دي هم په ژور خفګان سړی اخته کولی شي. او همدارنګه دوامداره ناروغي، یو سړی دوامدار ناروغ وي، لکه د بیلګې په ډول باندې د فلج ناروغ چې په کټ کې پروت وي، او بعضې نورې میکروبي ناروغۍ دي چې سړی ژور خفګان ته وي. درمل لکه څوک چې ډېر انټي بیوټیک خوري، د کورتیزون درمل، پریډنیزولون او داسې نور، د فشار درمل چې هغه لکه بیتا بلاکر، بیزوپرولول، میتوپرولول. هغه سړي چې د جنسي پیاوړتیا د درملو ډېره ګټه پورته کوي، خویندې چې د حمل د مخنیوي په خاطر د درمل نه ګټه پورته کوي. همدارنګه خپله د ډپریشن درمل، ډیازیپم، د میرګو درمل او داسې نور سړی ژور خفګان ته بیولی شي. ژور خفګان مختلف شکلونه لري، یا خو د یو سلسلې په شکل باندې وي، یعنې 6 میاشتې دوام کوي او بېرته ښه کېږي او بیا په دې شکل باندې. په بعضې موسمونو کې موسمي وي، یعنې ژور خفګان، لکه د ژمي او د مني په موسم کې. او هغه خویندې میندې چې وروسته د زیږون څخه په ژور خفګان باندې اخته کېږي، دا ځکه چې دی تل فکر کوي چې آیا زه به یوه ښه مور واوسم، د خپل کوچنی به صحیح غټ کړی شم که نه، دته به یو ښه ژوند برابر کړی شم که نه، تل په دې فکر کوي او بالاخر ژور خفګان ته ځي.